ایرانیان څنګه او ولې بیا طالبانو ته غوسه شوي دي؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. د ایران د انرژۍ وزیر که حقابه مو ځانګړې نشي نو قانوني څارنه به یې وکړو. د ایران د انرژۍ وزیر علي اکبر مهرابیان ویلي که طالبان د ایران د حقابې د ځانګړي کېدو په اړه پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، ایران به له قانوني او حقوقي وسیلو ګټه پورته کړي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي اکبر مهرابیان زیاته کړې چې د هلمند له سینده د ایران د حقابې څارنه اوس هم د دغه وزارت له لومړیتوبونو څخه ده. د ایران د انرژۍ وزیر علي اکبر مهرابیان ویلي وروستۍ اورښتونه دې زموږ د حقابې د خوشي کېدو لامل شي او که نه دا موضوع به د نړیوالو قوانینو پر بنسټ تعقیب شي. ورته مهال اسلامي امارت وایي چې سرپرست حکومت د 1451 کال د تړون له مخې د ایران د حقابې ورکړې ته ژمن دی، خو په خبره یې دا چې افغانستان له وچکالۍ سره مخ دی نو دا چاره هم باید په پام کې ونیول شي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویل په ټوله کې موږ له ایران سره ژمنه کړې چې په دغه برخه کې هر هغه څه چې 1451 کې لاسلیک شوي قابل د عمل دي، خو وچکالي به هم په پام کې ونیسو چې افغانستان اوس له وچکالۍ سره مخ دی او وچکالي یوازې په ایران کې نه بلکې ټوله سیمه له وچکالۍ زیانمنه ده. اخوا بیا د اوبو د چارو ځینې کارپوهان وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د شوي تړون له مخې باید د ایران حقابه ورکول شي. دوی وایي که ایران او افغانستان د هلمند د اوبو د تړون په تړاو هوکړې ته ونه رسیږي، موضوع به نړیوالو حقوقي ته راجع شي. د اوبیزو سرچینو او چاپیریال ساتنې څیړنو ډاکټر نجیب الله سدید په دې اړه وویل د افغانستان او ایران ترمنځ د هوکړې له مخې که چیرې د وروختۍ له امله به د هروود کې اوبه زیاتې شوې وي نو باید د ایران حق به هم محاسبه شي او دا د کال غوره فصل دی چې د ایران حقابه ورکول شي.